د مو په علماو کې ډیر لوی عالم تیر شوی ده، عبدالله ابن مبارک رحمه الله. دا ډیره لویه هستی وه. د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد و او د امام بخاري رحمه الله استاذ و. دا یوه ورځ حج ته روان و، قافله ورسره وه. مخکې حجونه خو په وسیانو په اوښانو باندې داسې اوزار اسباب نه و. عبدالله ابن مبارک رحمه الله حج ته روان د قافله ورسره ده. دی په خپل عمر کې 40 حجونه کړي وو، ډېر مالداره و. نه لیارې کې روان ده، یوه وړه مشومه یې وکتله او مړه مرغۍ یې راخیستې ده، خپې نه یې نیولې ده. د مشومې سره مړه مرغۍ ده. عبدالله ابن مبارک رحمه الله ونه پوښتنه کړې چې ای بچې، په دا مړې مرغۍ باندې څه کوې؟ نه بچې ورته یې چې امیر صاحب دا مو خورو که نه، وږي یو. مړه مرغۍ مې ځکه راخیستې چې موږ یې وخورو. نه عبدالله ابن مبارک رحمه الله ورته فرمایي چې دا خو مړه ده، مړه خو د مو په شریعت کې د مو په اسلام کې خوړل ناجایز دي، حرامه ده. مړه خو مو نشو خوړای، دا خو مرداره یا مرداره په شریعت کې خوړل دا حرام دي، دا تاسو څنګه خورئ؟ نا وړه بچی وتی چې امیر صاحب ته مو ته مسئلې ما بیانوه. ایمو الوګه داسې حد ته رسېدلې ده چې نن مو ته د خنزیر غوښه حلاله ده، او د مو تنده داسې حد ته رسېدلې ده چې نن مو ته شراب وڅښله حلال دي. مو داسې وږي یو، مو داسې تږي یو. مو پلار وفات شویه، مو دوره وږي یو چې نن مو ته مور په کور کې ویلو چې ای بچې لاړ شه مرداره راوړه، حرامه راوړه، چې خېټې ته یې وچو څوامه ورځ داسې مو نور یو. او ته مو ته دا مسالې کوې چې مو په شریعت کې مرداره دا حرامه یه. مو الوګه داسې حد ته ورسېدله چې مو ته نن حرام حلال دي. عبدالله ابن مبارک رحمه الله حیران شو. اوهو زه حجونو عمرو ته روان یم، ګاونډیان مې داسې کې الوګو نه مړېږي. زه حج ته روان یم، ګاونډي مې داسې کې مردارو ته ناسته مرداري خوري. دا به څه کېږي؟ د قافلې ته یې مخ راواړولو، خپلې قافلې ته یې ویلو چې ای د قافلې خلکو، دا امام ابو حنیفه رحمه الله کوم شاګرد و د عبدالله ابن مبارک. دا عبدالله ابن مبارک دا د رقې و. رقه دا په کوفې کې یو ځای ده. پوښتنه یې وکړه چې دغه ځای نه واپس رقې ته څومره مزال ده؟ دوره مزال ده. دوره پیسې ونه واپس کې لوره بقیه مو ته راکړې. حج د قافلې ولا څومره روپۍ وي؟ قافلې ولا ټولې روپۍ راواخیستلې او وړې مشومې ته یې ویل کې چې ای مشومې دا ته واپس یوسه مور ته لاړه شه، تاسې په دې باندې خپله ګزاره کوئ، حلال خورئ حرام مه خورئ. قافلې ته یې ویلو چې دوی کولې حج نه کوو، واپس سو کورونو ته، بس ډېر حجونه مو کړي دي، دا پیسې مو دې وړې مشومې ته ورکړې چې دا خپله ګزاره په وکړي. داسې په حج به څه کوه چې ګاونډي مې الوګو د واجې نه مړېږي، داسې په عمرې به څه کوه چې مو ګاونډي الوګو د واجې نه حرامو ته کښېني، حرام یې وخوري. عبدالله ابن مبارک قافله واپس که خپله واپس شو. نو په دې شپې باندې د عرفات په میدان کې یو عالم خوب وکتلو. خوب کې ورته ویلی شو چې ای مولوي صاحب دا څومره خلک ما ته عرفات ته راغلي دي، اوه سړي حج نه قبلوم، ټولو حج کراس ته د یوه حج نه قبلوم، څومره ما ته راغلي د یوه حاضري زه نه قبلوم. اوه سړي حج نه ده قبول، مګر اوه د واجې نه یې قبلوه، خو چونکې هغه په خپله په دې عرفات میدان کې موجود نه ده، اوه د واجې نه یې قبلوه، خو په خپله موجود نه ده. مولوي صاحب چې الله کومه هستي ده چې په خپله موجود نه ده، وایي هغه د واجې نه ټول عرفات حج قبلوي. د عرفات کې څومره خلک راغلي دي د هغو ټولو حج قبلوي. داسې کومه هستي ده چې په خپله نه ده راغله، وایي هغه د واجې نه ډېرو حج قبلوي. دا چوک ده. نو ته فرمایي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد او د امام بخاري صاحب استاد عبدالله ابن مبارک. عبدالله ابن مبارک د واجې نه ټولو حجونو حج قبلوه او په خپله نه ده راغله. ای الله څه عمل یې کړی ده،
څه کارکردګي کړې ده اخر څه کړي دي څه په خپله نشته ده هغه د وجه نه ټولو حاجیانو حج قبلوي نو ته فرمایي چې هغه بېګا د مو په مخلوق باندې رحم کړی ده نن مو په هغه باندې رحم وکړو مو مخلوق باندې ترس کړی ده مو مخلوق باندې رحم وکړو حج ته راتللو وړه ماشومه یې وکتله یا لوږو د واجې نه ټپېدله حج ټولې پیسې وړې ماشومې ته ویر کړي مو په ماشومې مو په مخلوق باندې رحم وکړو مو نن په عبدالله ابن مبارک باندې رحم وکړو تا په خپله رغله نه ده او حج قبول شوه ده هغه د واجې نه مې تاسې حج قبول کړی نو کله حج وشو حج نه کسان رتللو عبدالله ابن مبارک رحمه الله ته مبارکۍ ته رتللو سه عبدالله ابن مبارک حج د مبارک شه حج د مبارک شه عبدالله ابن مبارک وتی سه دی الله بندگانو مو حج نه دا کړه زه خو دې کولې حج ته نه ولورم زه خو دې کولې حج نه واپس شوم نه کسانو وتیلو څه ویلې نه وي مو سره په طواف کې نه وي ته مو سره په ځای طواف کولو ویلې ته مو سره په صفا مروه کې نه وي ته مو سره په ځای منډه وله ویلې شیطانان مو سره په ځای ویشتلو ویلې عرفات ته په ځای لوړو ویلې امینو ته لوړو مزدلفې ته لوړو دا خبرې ورته کولې عبدالله بن مبارک ورته فرمایي ته زه در سره نه ولوړ ګوره تاسې به غلط شوي وې ما په شکل به تاسې بل چوک کتلی وي زه ګوره نه وم دا خبرې کېدلې غیبي اواز ورته وشو چې عبدالله ته دغو د حج مبارکي قبوله که تو په شکل کې مو اسمان نه فرشته استولي وه هغې تو طرف نه حج کړی و ځکه تو ته دا مبارکي درکوي الله په مخلوق کې رحم وکړو الله پاک څنګه رحم په وکړو فرشته یې د دې واجې نه راغله د عبدالله ابن مبارک رحمه الله په شکل کې طوافونه کولو او حج یې ورته پوره کړو کله مخلوق باندې رحم وکړي مخلوق باندې ترس وکړي خدای قسم دو الله به دنیا جوړي آخرت به جوړي نن زه د ګاونډي حال نه نه خبر زه حجونو عمرو ته څه ګاونډي مې لوږو د واجې نه مړېږي نبی علیه صلات وسلام په ټوله زندګۍ کې یو حج کړی په ټوله زندګۍ کې 4 عمرې کړي نن نبی علیه صلات وسلام حدیث ته په آخر زمانه کې به مکې مدینې ته خلک څه انامي جامې د پاره بچي ډیکوریشن د پاره بچي یو ورونو د پاره بچي ګاونډي هول بنوي خبر نه دی واجنه خپل ځان بند رحم کول دي ګاونډیو نه ګوره ډیر حقوق دي ډیر رحم کول دي